أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم. سورة النور وشتم نمبر آیت تے مخی اتنو کی دا زنا حرام والی ذکر شو چه زنا حرام دا دارنگ اغا زنانا چه غپاکی اغا نرینا چه غپاک ہوئی غیبن تحمت ملگوی دا کار حرام دا او دا دی تحمتونو سرا ټولنه خرابیگی ژوند خرابیگی. وس په دې آیت کریمه کې نور تدابیر او آداب د اجتماعي ژوند ذکر کوي. دې تر کې دا وایي چې د چا کور ته د چا کوټې ته بې اجازې مه ورځه. دا حکم نارینه‌و ته دی، زنانه‌و ته دی، ټولو ته دی. دروازې هم چې خلاصې پرېښودل او څوک ځي او څوک راځي، پاک دامنه ښځه او غلطه ښځه، ښه سړی بد سړی نه معلوم. دلته ډېر تهمتونه رامنځته کېږي. دارنګه دې آیت نه دا خبره معلومېږي چې ډېر کرت یو سړی په خپل کور کې ناست دی، خپلې کوټه کې، خو نه خوښوي چې هر وخت څوک ورته راشي. کله د چا طبیعت جوړي، کله ګډوډي. کله انسان غواړي ځان سره سوچ وکړي، تزکیه د نفس وکړي. مناسب نه ده چې هر څوک هر وخت د چا کور ته راشي. دلته بیوتکم ذکر دی، دا جمع د بیت ته. بیت یوازې کور ته نه وایي، کوټې ته ویل کېږي چې کوم ځای کې بیتت وي، چېرته چې شپه تېرېږي هغې له بیت وایي. غیر بیوتکم مراد دا دی کله چې ته خپلې کوټې ته راننوځې، د ښځې کوټه ده یا ښځه د خاوند کوټې ته راننوځي، دلته اجازې غوښتلو ضرورت نشته. غیر بیوتکم خو د بل چا کوټه ده، د بل چا کور دی، هلته چې ورځې به د اجازه والی. په صحابه کرامو کې عبدالله بن مسعود رضی الله عنه دی، هغه چې کله خپلې ښځې اتاق لته هم اجازه به طلب کوله، ځکه هغه به دا ویل چې ښځه په بعضې حالاتو کې نه خوښوي چې خاوند یې کوټې ته راشي. هغه به ځکه یو ټوخیا غوندې به یې کوه. بیوت دا کلمه عامه ده، که د پلار کوټې، که د مور وي، که د ورور وي، که د هر چا وي. حتی د خپلې والدې اتاق ته چې څوک ورځي، دروازه دې ووایي، یا دا چې ورځي د ټوخیا دې وکړي، سبحان الله دې ووایي، چې پته ولګي چې څوک اتاق ته راځي. دا به چې تعریضي دغه ته اجازې ته چې موږ درشو که در نه شو، دې کې دا فایده پکې پرته ده. نبي علیه السلام ته یو کس ویل چې ای د الله رسوله، یو څوک چې د خپلې مور کوټې ته داخلېږي، دې کې هم اجازه اخلي؟ نبي علیه السلام ورته او دې کې هم اجازه اخلي. هغه ورته ویل د الله رسوله، دا د مور د کوټې به سره څنګه اجازه والی؟ نبي علیه السلام ورته وویل چې اتحب ان تراها عریانا، ته غواړې چې هغه بربنډه وګورې؟ یعنې که ورور د ورور کوټې ته ځي به اجازه وایي، زامن د پلار کوټې ته ځي به اجازه وایي، پلار د زوی کوټې ته ځي به اجازه وایي. په داخل د کور کې دا قانون دی. اجازه سره سره د سلام احکام په دې کې ذکر کوي. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا، مداخلې کې کورونو ته غیر بیوتکم سوا د کورونو ستاسې نه، حتی تستأنسوا تر دې چې اجازه وغواړئ، وتسلموا او سلام واچوئ علی اهلها په اوسېدونکو د هغې باندې. ذلکم خیر لکم، دا غوره دی تاسې دپاره، لعلکم تذکرون، دې دپاره چې تاسې حکم یاد کړئ. حتی تستأنسوا استئناس ویل کېږي اجازه طلب کول، او استعلام او استخبار هغه ته معلومات او خبر ورکول. اجازه طلب کول په دوه قسمه دي، یو دا چې صراحتاً وي، آواز وکړي السلام علیکم ادخلو، اجازه ده درشم. دویم سړی همسې لاره کې رواني ټوخیا باندې وکړي، کله کله بعضې خلک دا قدم په ځمکه باندې ووایي، په دې کې دې ته اشاره چې مته کس داخلېږي اجازه ووایي، یا الله اکبر ځان سره ووایي، یا الحمدلله ووایي، یا سبحان الله ووایي، چې د کور مالک په دې باندې پوه شي چې دا کس څنګه دی، را داخلېدونکی دی.
وتسلم على اهلها. سلام په درې قسمه دی، یعنی سلامونه اصل کې درې دي. یو چې سره د کور په عمومي دروازه کې دی، دروازه چې کله ټکوي د سی بوي السلام علیکم ادخل، سلام واجی اجازه ده درشم دې سلام ول استئذان وي د اجازه سلام دی. یو قانون دار چې کله څوک د چا کور ته راځي دروازه چې کله وي نه خي طرف چپ طرف ته ودرېږي، دروازه سرو ته مخامخ بنو ودرېږي، ډبل ادب دی. او نه بر دروازې په سرو کې راګوري، دا شرط ته خلاف کار دی. نبی رسول الله په کور کې یو کس د دروازې په چوک کې رالیدل، نبی رسول الله دغه په سوټه کې واوسته، په دې سوري کې داړي کې ور داخل کړ، اکس خپل سر وړاندې کړ، او بستر کې بل سوري کوله په دې کار باندې. بعضی کارونه د سي شخص کو ته عادي معلومیږي، خو هغه کارونه چې هغه ډېر قوي کارونه هغه باندې اسلام ډېر مسائل او ډېر خوبې نه بغه باندې بنای. خلاصه دا کې فائدې لري زیاتې، ډېر فائدہ باندې کار بنای. دلته دا ادب خو دو چې کله ته د چا کور ته ځي ته بس کې ته اجازه ده. سعد رضی الله عنه یو ځل نبی صلی الله علیه وسلم کور ته راغی، دروازه و نبی رسول الله او نبی رسول الله چې السلام علیکم ادخل، سعد هغه کوم نه کو درې کړه نبی رسول الله، نبی رسول الله تر روان شو، بیرته سعد وروت، ورته د الله رسول ما ستا आवाज اوریده، ما به ته وعلیکم السلام هم ویو، خو په دې خاطر مې جواب درته ونه کړ زموږ د کور په طرف سلامونه ته ډېر وکړي. یو بل صحابي دی خدای واقع چې د روس راځي، کله چې څوک دروازه کې سلام وایي چې دغه اول سلام الاستئذان چورته وي، دویم چې کله راشي د خلکو ته چې د کوټې تر نه وځي دې ته سلام الدخول وي، دا دویم سلام شو. دغه مثلا څوک دې حال ترازي دروازه چې ټکي السلام علیکم ادخل التب سلام دی، چې کله دروازه خلاص کی نو د کور مالک ته ملما وي سلام بوا چې سلام نه رسو اجازه ده، دې د سلام ولې سیزا وي چې به دې صحیح ترازي دلته بل سلام دی، سلام الدخول دی. بل چې کله دې مجلس کې کینی او برته زی السلام الوداع دی، دا زمون خلک دا شي نه پیژني. حتی رسول کرام مبارک دا سلام دومره تیز باو کی او سلام مسله دومره عامه و چې څوک به د ونی او ډډ به چې دې بل چې تاو راتاو شو د ملګری سره هم سلام به شو. حتی یو ملګری مته ویل چې په سعودي کې یو ځل شیخ البانی رحم الله سره وکس یو موټر منځ کې حائل شو، ملګری روان منځ کې موټر باندې سره جدا شو، چې بیرته سره مو شو بیرته سلام واچو. دا سبا کرامو طریقه ده، مجلس ته پراتک کې سلام، مجلس ته پتک کې سلام، او عمومي دروازه چې رانوځي الته به سلام. یو سلامونو کې ډیره فائدہ ده او ډیر خیر هم پکې دی. او بل خبردار شي کله چې ته ویل شي کنه چې دا بلانکې په کور کې نشته دی، بیا په کار دا شي هغه لاړ شي. یو دا بل ادب دا دی چې څوک د چا کور ته ورځي دا ادب به د مخ کې نه یاد دی، په کلاره کله دروازه وو هغه باز نه کې دروازې لته کې وایي څوک دروازې ته لغته ونی شي دي کور کې مریضان مشران خلک وي چا وځي په یو قسم دي چا بل قسم. اجتماعي ژوند چې ده کنه دي کې حقوق د یو بل مطالعه کول، د یو بل حالت مطالعه کول، اما شان مناسب ژوند وسره کول دا ضروري دي. لکه نبی رسول الله کور کې ناس مخکې غوډو نو په چوکا سره راغی دروازه په سورو کې رالیدل، دا خادف نه دي. نبی رسول الله صلی الله اعلم انك تنظر لطعنت بها في عينيك انما جعل الزدان من اجل النظر، وتوي کمال پته وې کنه چې دروازه کې راګور ما بستا سترګې استله وې دا اجازه خو هم دې لپاره ده خلک اجازه لري چې دلته د خلکو دغه نه بچي، د خلکو نظر داخل ته دا بچي، دا یو ادب دی. ادب دا چې څوک هم د چا کور ته ورځي کار دا چې بي اجازه ورنشي، اول ته اجازه حتما باندې وړي. وځو ته بل د ذکر کیږي فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها. وسوي ته د چا کور ته ورغلی، کور ته ورغلی چا کوټې ته ورغلی الته هیڅ څوک نشته، چې څوک نشته ته مزه چا کور ته لاړې د کور دروازه دی و زنانه د پلانکې کور کې نشته بس راځه. دارنګه یو ځی ته لاړلې د کور کې داخل کې څوک شتم نه چې ته د وجه پلانکې نشته مدیسي نه راځه. دا یو ادب دی ته ذکر کوي. فإن لم تجدوا فيها أحدا
کچېرې پیدا نه کې په دې کې هېڅوک کور کې څوک هم نشته فلا تدخلوها نه مو داخلېږئ حتی یؤذن لکم تر دې چې اجازه وکړي چې تاسو ته وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا او که وویل شي تاسو ته چې وګرځئ نو راوګرځئ وازکا لکم دا کار ډېر پاکوونکی دی تاسو لره والله بما تعملون خبیر الله تعالی په هغه عملو چې تاسو یې کوئ پوهه دی په دې ایتونو کې ډېر عجیب آداب ته نور ذکر کوي چې چا کور ته چې د ورغلي او کور کې څوک شته اجازه یې درکړې راښه ده چې کور کې څوک نشته بس هلته انتظار ډېر مه کوه حتی یؤذن لکم د اجازت یو صورت دا ده چې د کور مالک مثلا تا ته کنجي درکړي دا وایي چې بس ته دې لکي وخت راتلی شي دا د کنجي ته درکول کیلي ته درکول دا په خپله اجازه ده ارجعو ته د چا کور ته ورشي او هغه درته وایي چې اجازه نشته په دې سړی به خفه نه شي چېرې زه درغلم او تاسې مختار دا کار ډېر زیات کوي زه درغلم او تا دروازه خلاصه نه کړله بس هرپس مسجد پسې ولګي چې مړی او ژوندی او پټي او هر څه در پاتې شو ضد خلک ډېر کوي حسد ډېر کوي یو صحابي دی هغه وایي کله چې د آیت راغی چې وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هدف یې دا دی کله د چا کور ته ورشي او دروازه ووي غواړي دې کور له داخل شي نو د کور مالک ته ته وایي زه لاړ شم په کار ده چې ته خفه نه شي ځکه آیات باندې عمل راغی آیات کې وایي چې ارجعوا فارجعوا چې در وراګرځه بس راګرځه دا صحابي وایي زه 6 میاشتې ګرځېدلم د خلکو په کورونو باندې او ما به د خلکو د کورونو دروازې ټکولې ما به ویل چې السلام علیکم ادخل سلام دې درشم ارچه به درازه و 6 میاشتې بعد ما ته ویل چې ارجع وګرځه اجازه نشته و دا هغه نه وروسته زه راغلم په کور باندې کېناستم او د آیت کې دا فایده هم ذکر کوي کنه چې هو ازکا لکم دې کې ستاسو د نفسونو لپاره تزکیه پرته ده پاکوالی وری ته د یو چا کور ته ورځې کېدای شي حال په همداسې کوټه ده او ستا ملګری پکې دی یا دا ده یو زنانه پکې ده یا سړي سره زنانه نشته زنانه ځان ته ده هر څوک دی نو نه غواړي چې په هر حالت کې یو څوک چا باندې ورداخل شي دا خبرې دي چې خلکو ته عادي معلومیږي خو دا ډېرې ژورې خبرې دي دې وجه کله هم څوک د چا کور ته ورځي دروازه ورته وو که دروازه نه وي نه هلته که انتظار کوي او هسې کښېني که دا مالک برش د انتظار جایز دی دا کار به ابو هریره دا کو عبدالله بن عباس کو عبدالله بن عباس کشر صحابي دی نبی صلی الله چې کله وفات شو دا د 15 کالو په عمر دا به چې کوم ملګري کور ته لاړه نو د ملګري د کور دروازه به داسې نه واړله همالته ورته ناستو دا به کوم مشران صحابه کرام چې علما دا به د هغو څنګ ته د بدي کې به صحابي راووته ورته وایي چې د رسول الله تعالی زه دومره انتظار ولې که خو دروازه به دې والې ما نه غواړم چې تکلیف کړي د بعض انسانانو دا مزاج الله داسې جوړ کړی دومره پاک نفسي حد نه دی یو تابعینو کې یو کس دی په نوم د حول بن عبدالله ده به دا ویل وایي زه نه غواړم چې زه کورونه واخلم او خلکو یې په کراګار باندې ورکړم خو دا په کرا باندې کور دا ما باندې بل لکم لګېږي چا ولې څنګه باندې بل لکم لګېږي وایي دا چې زه کور په کرا ورکړم او بیا ورته یم چې ټیم پورې ته کرا راکړي و دې کې د کور کې چې څوک اوسېږي دا کرانشي چې ورته خفه کېږي زما له طرفه یو قسم ته درد دې کس ته رسېږي او زه نه غواړم بس کور مطلق کور په کرا ورکړم دا نه غواړم نه غواړم چې زما له طرفه مسلمان دردمن شي نن دور کې خلک د 2 درې روپو دپاره د معاملاتو دپاره هر څه روابط قطع کوي خپلولي قطع کوي نږدې محبتونه په کینو په نفرتونو په دښمنیو باندې بدلېږي او دا نه وایي چې یاره دې خبره باندې دا کس خفه کېږي دله بله درد ورسوم عبدالله بن عباس انتظار کوي چې استاد به راووځي په دې خاطر د استاد د کور دروازه ډېره په درزاري نه وي غلی ناست دی چې کله به استاد راووته 2 ساعته 3 ساعته هغه به انتظار کوه دې کې بله فایده دا ده چې دې کې دا خبره نشته دی چې یاره پلانکې کس چې دی کور ته هر وخت داخلېدی شي دا خبره نشته د دې وجې نه په دې عربي هېوادونو کې یا د پنجاب دې ځینو کې په دې کورونو کې د اشپزانې نیولي څوکیدارانې نیولي ګردانې نیولي او د کور مالک د کور لاړ شي په ټور باندې لاړ شي چکر باندې لاړ شي فیصل آباد ته تللی دی د عربانو د کویټ ور امارات ور سعودي ور دا خلک په دې کورونو کې د خادمان هغه ته په ګناهونو کې اخته پردو زنانه وسره او دلته خبر نه وي دلته نور خلک اخته په ګناهونو باندې اخته شوي بل خبر دا ده د په باب د ستر او د پرده کې د کور ته په داخلي درو کې هیڅ استثناء نشته څوک بدان نه وایي چې بلانکې موري سه په کوت راځي به اجازه پروا نه کوي
کاکا برځي پروا نه کوي، بچا سے برځي پروا نه کوي، سید برځي پروا نه کوي، مې سے برځي پروا نه کوي، میر سے برځي پروا نه کوي، هر څوک پروا کوي. د هر چا پر دا قانون دی، که څوک مشرک کشي، که علم والے که د غیر علم والے، که پیسې وسره یې کنه، د گاونډي کې غیر گاونډي، ځکه دین په ټولنه کې فسادونه رامنځته کیږي. اسلام چې کوم خبره کړې د صدر پردې باره کې او چې مخالفت کړي دي دغه دروست لري ستونزې جوړې شوې. فإن لم تجدوا فيها أحدا، که چیرې تاسو مونږ نه کړی په دې کور کې هیڅ څوک، فلا تدخلوها، نو مه داخلي کېږئ، تاسو په دې کې څوک پیدا نه کوي حتی یؤذن لکم، تر دې چې اجازه وکړي تاسو ته، وإن قیل لکم ارجعوا فارجعوا، که دلاویل شو چې زه به راځه کنه هو ازکا لکم، دا کار ډېر پاکوونکی تاسو لره، والله بما تعملون علیم، الله تعالی په عملونو چې تاسو کوي پوه دی. لیس علیکم جناح، اوس وایي د پاس قانون ذکر شو، د پاس قانون نه استثناء ذکر کوي. مثلا یو کور دی اسې سریا باندې دا و، اسې اډه باندې دا و، منډۍ باندې دی او بازار دی او شرکت دی او یو دفتر باندې، ته به دې پوهېږي چې دې کې غونډ نارینه دي. اگر که دلته اجازه خو شته، خو هغه اصول کوم چې د پردي کور له ته ورځي هلته کیسه چې ده ګرانه ده. یو سړی دروازه همیشه خلاص دی، نو ضرورت نشي سړی اجازه ووایي، ځکه سړی خو همدې دپاره ده چې هر سړی ورشي، او مارکېټ همدې دپاره ده چې خلک ورشي. لیس علیکم جناح، نشته په تاسو باندې ګناه، ان تدخلوا بیوتا، چې داخل شي کوټو ته، غیر مسکونه چې اوسېدل نه کېږي په هغې کې، فیها متاع لکم، په هغې کې سامان وي ستاسې. دې دا معلومېږي هسې به پردو مارکېټونو ته نه ځي، پردو سړیو ته به نه ځي، ته به هغه ځي له ځې چې کوم ځي کې ستا مثلا مال پروت دی، مال دې پروت دی، هلته تللی شي. یو سریا ده که منډۍ دی او ګودام دی، ستا هلته مال دی، ته هلته ورځې. اما چې کله ستا مال نه وي نو هغه ځي ته به نه ځي چې هغې ځي کې ستا ضرورت نه وي. قانون دا دی. والله یعلم، الله تعالی پوهېږي، ما تبدون، په هغه څه تاسې ښکاره کوئ، او ما تکتمون، او په هغه څه چې تاسې پټوئ. یعنې دې مسایلو باندې الله حکیم ذات دی، ځکه په دې باندې څه کړي دي، امر ور باندې کړی دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. اوس مسلمانانو د روح د طهارت او د دې د پاکۍ دپاره او د فحشا د بېحیاتو نه د بچاو دپاره نور قوانین ذکر کوي. څنګه به سړی دغه نه بچ شي، د ګناه نه بچ شي، د غلط تعلق نه بچ شي. ودیتونو کې وایي د نظر د حفاظت د ده ډېر دغه وکړي، پابندي وکړئ. بې ځایه لیدل مه کوئ، هغه څه ته لیدل مه کوئ چې ستاسې اخلاق خرابوي، ستاسې سوچ خرابوي، فکر هم خرابوي، عقیده هم خرابوي، نظر هم خرابوي، هغې ځایونو تاسې مه ګورئ. قل للمؤمنین، ووایه مؤمنانو ته، یغضوا من ابصارهم، چې ښکته کړي بعضې نظرونه، ويحفظوا فروجهم، او حفاظت وکړي د عورتونو خپلو، ذلک ازکا لهم، دا کار پاک ساتون کې تاسو لره، ان الله خبیر، یقینا الله تعالی خبردار دی بما یصنعون، په هغه څه چې دوی کوي. علامه ابن القیم د سترګو د حفاظت او هغه ځایونو ته نه لیدل چې هغه ناروا وي ډېرې فایدې ذکر کړي دي. تاسو ګورئ د حافظان چې کوم دي که نه، دا د ذهن نه ډېر ښه وي، د دوی د سترګو ګناه نشته دی، او د سترګو ګناه چې دا ډېر نقصانات لري. بعضې موارد داسې دي چې هغې کې زنانه ته لیدل جایز دي، لکه د نکاح په نیت باندې زنانه ته لیدل جایز دي. تصادف راغی، تصادفي لیدل راغله، دا جایز دی. قاضي دی، هغه یو زنانه د یوه قضیه کې راغلی ده، هغې ته لیدل کوي، دا ضرورت دی، دا جواز لري. خو بیا بار لیدل کوه داسې نه ده، لکه نبی صلی الله علیه ته ویلي که نه چې لا تتبع نظرة نظرة فإن لك الأولى وليس لك الأخرى. ورته وایي نظر پسې بل نظر مه کوه، یو دم چې لیدل وشو بیا بار لیدل چې دي داسې نه دي. د دې وجه نه علما وایي که ومن اطلق نظراته دامت حسراته، و چا چې همیشه داسې دا سترګې خلاصې وساتلې که نه، افسوسونه به دا انسان کوي، افسوسونه. او بل دیت په شروع کې ویل قل للمؤمنین، خطاب ایمان والا ته دی، یعنې د ایمان تقاضا دا ده چې ته بې ځایه مه ګوره. بله خبره دا ده چې سترګې دې خلاصې کړې که نه، او چې خلاصې سترګې
مارکیټ تم ګورو، کور تم ګورو، زنانه تم ګورو، یو تم ګورو، بل تم ګورو، دا فکر هم خرابوي، ایمان هم کمزوری کوي. او کله کله بعضې دردونه زړه ته داخل شي چې د هغې باندې انسان نه پوهېږي، هغې سره انسان ډېر خرابېږي. او په دې آیات کې وایي من ابصارهم، من تبعیض دپاره د بعضې نظرونه. بعضې نظر ځکه وایي سړی په لار باندې روان دی او مکمل نظر دی پټ که سترګې دی بند دي، دې سره انسان راولېږي وي، دا د مراد نه دی. من ابصارهم دا معنا په لار باندې روانې زنانه راغلې، بس هلته مه ورګوره، نور ګوره هغې ته مه ګوره. سوال دا دی چې انسان د څه شي نه ځان بچ کړي، څه ته ونه ګوري، زنانه ته ونه ګوري، ځکه زنانه نه ډېرې فتنې رامنځته کېږي، ډېرې فتنې زنانه رامنځته کېږي. حدیث کې راځي ان المرأة تقبل فی صورت شیطان وتدبر فی صورت الشیطان. ښځه و د شیطان په شکل کې دا مخ او شا را اړوي، یعنې هر طرف نه انسان ګمراه کوي. و مسلم رحمه الله د روایت نقل کړی، ځکه حدیث کې راځي فاذا ابصر احدکم، کله چې څوک یو زنانه و اذا ابصر احدکم امرأة فلیأتی اهله فان ذلك يرد ما في نفسه. کله څوک پردۍ ښځې له وګوري بیا د خپلې ښځې له راشي. یو دا ده سړی به زنانو ته نه ګوري، د یو. دویم نارینه به د نارینه عورت ته نه ګوري. دریم عکسونو ته به سړی نه ګوري. د دې وجې نه هغه څوک چې انټرنټ کې ډېره ګوتې وایي، فلمونه ډېر ګوري، دا ګوري، د اخلاق خرابېږي، قوت حافظه یې خرابېږي، فکر یې خرابېږي. دارنګه دې کې مردان هم داخل دی. ومن المردان بېګیرې الکانو ته ویل کېږي چې کومه ښکلا لري. دا کله کله د دوی فتنه د زنانو د فتنو نه هم ګرانه شي، دا هم خراب مرض دی. دارنګه په دې کې د دنیا ډول ډال هم پکې داخل دی. یو سړی د همیشه دپاره دا دنیا ده او دا مارکیټ دی او دا کور دی دا کور دی، همدې پسې څلېرویشت ساعته سوچ او فکر همدې کې روان دی. او دا د قرآن کریم دې ته معلومیږي چې لا تمدن عینیک، دې نه معلومیږي د خلکو دنیا ته لاسونه چې دي دا ډېر موږ روان. بیا نظر ښکته کول چې دا ډېرې فایدې دي، مخکې ما تذکره وکړه. څوک چې نظر ښکته کوي چاته نه ګوري، ډېرې فایدې الله تعالی ورته ورکوي دې انسان ته. اولینه فایده دا قرآن کریم په دې باندې امر کړی دی چې مه ګوره، زنانو ته مه ګوره. هغه چاته مه ګوره چې ستا ایمان خړ کوي، ستا ایمان خرابوي. یو خو د الله رسول خبره منل دي، فرمانداري ده. دویم تزکیة النفس دی، دې سره ستا نفس پاکېږي، مه ګوره ولا. دریم یمنع وصول اثر السهم المسموم، دې سره به ته هغه د شیطان د زهر او خطرناک چې کوم غش دی د هغې مخه نیسي، مه ګوره ورته. دارنګه یورث القلب انسا بالله وجمعیة علیه، دې سره د انسان د رب سره انس او محبت ورسره زیاتېږي او زه الله تعالی باندې جمع کېږي. دارنګه یقوي القلب، دې سره د انسان زړه کې قوت پیدا کېږي، خوشحاله کېږي، په ګورې راګوز خفه کېږي. دارنګه زړه کې نور پیدا کېږي، فراست مؤمن ته الله ورکوي. انسان کې بهادري پیدا کېږي، د شیطان د وسوسو د الله لرې ورسره بندېږي او زړه کې یو صلاحیت الله تعالی پیدا کوي. ځکه صلاح القلب بصلاح النظر وفساده بفساده قانون دی. چې ستا سترګې جوړې وي زړه دې جوړ دی، او سترګې چې ورانې استعمالېدې زړه هم دې وران دی. ځکه سترګې او زړه سره نږدې دا سره به د بدن کې نږدې سره قرار لري. دارنګه حلاوت او عبادت، د عبادت خوند انسان دې سره څه کوي چې کله انسان څه کوي، د سترګو د نظر حفاظت کوي. دارنګه یفتح علی الناس باب العلم والمعرفه، انسان ولې د پوهې دروازې راخلاصي. او چې کله انسان ګناهونه کوي ته باندې ګرځي راګرځي، د به انسان څه کوي دغه سره خرابېږي. وقل للمؤمنات، مخکې خدا خبره ذکر شوله چې نارینه ورته وایي ته زنانه ورته مه ګورئ. په دې کې اوس الله تعالی زنانه ورته وایي چې تاسې نارینه ورته مه ګورئ، ځکه دواړه طرفه ته څه پیدا کېږي، دواړه طرفه ته مشکلات چې دي دا رامنځته کېږي. وقل للمؤمنات، ووایه مؤمنو زنانو ته یغضضن من ابصارهن، چې ښکته کړي نظرونه خپل بعضې نظرونه ښکته کړي. ويحفظن فروجهن، او بچو ساتي عورتونه خپل. ولا یبدین زینتهن، او نه دې ښکاره کوي ډول خپل. الا ما ظهر منها، مگر هغه چې ښکاره وي د هغې نه عادتاً.
وليضربن وادي شي بخمرهن سپټي خپل علا جيوبهن په ګریوانونو خپل باندې ولا يبدين زينتهن او نه ښکارا کوي ډول خپل الا لبولتهن مگر خاوندان خپل ته دا الا ما ظهر منها د دې په مصداق کې د ډېر اقوال چې الا ما ظهر منها دې څه مراد ده بعض وایي چې دینه مراد هم دا برقه ده چادرونه مراد او سمدا چې ښکارا کیږي همدا ته مراد ده بعض وایي دنه مراد سترګې دي او لاسونه دي دا ونه ښکارا کیږي او ظاهر تفسیر دا چې دینه مراد الوجه والکفان دي کوم چې پر روایت د عبد الله بن عباس کې دي د ستر پردې مسله لنډه ذکر کول ده دا مسله اختلافي ده چې د زنانه مخ او لاسونه دا عورت کې داخل دي که نه دي دا به پټی کنه د جمهور علماء قول ده د جمهور ته زنانه مخ او د زنانه لاسونه دا ټول په عورت کې داخل دي دا قول د جمهور علماء او په دې باندې دلیل ډېر وایي محققین علماء وایي چې د زنانه مخ او زنانه لاسونه دا پټولې په زنانه باندې مستحب دي فرض ور باندې نه دي واجب ور باندې جمهور دې مسلې ته ډېر زور ورکوي ډېر د مسله ترکیز په دې مسلې باندې ډېر زیات کوي د جمهور قول سید او ګران دی سخت ځکه د جمهور په قول باندې دوراندار لیدل حرام دی د جمهور کې احناف هم دي د محققینو په نظر لیور اوراندار شیو ولول د پروا نه کې په څلور شرطونو باندې لیدل شته په څلور شرطونو یو شرط دا دی چې د دې ترمن په دوراندار او د لیور ترمن په لاس تریمش مطلقاً نشته دا بیخي نشته دویم شرط دوراندار او د لیور ترمن خبرې اترې غب شپ مزاح مشتبهتی نشته درېمه خبره ورندار او لیور به یو تاکي نه کی مطلقاً باندې کی څلورمه خبره ورندار او لیور کې په دې دواړو کې په ار یو باندې معمولی لږ غلط شک او د وسره جدای رامنځته کیږي ځکه ډېر څه واقعیت راغلي بل خبره د جمهور علماء قول دا چې زنانه مخ لاسونه د عورت پټول په فرض محققین وایي عورت نه دي خو پټول په مستحب دی دا مسله چې ګوره دواره طرفانو ډېر زیات دلیل دی په دې مسله کې خو کوم علما چې دا وایي چې دا مخ عورت نه دی او پټول مستحب دي دو اقوال ډېر دي او قوي دي خو تطبیق علما دا څه کوي زنانه چې کله د کوره وځي په قول د جمهور به عمل کوي بازار لږ جمهور وایي زنانه بس مخ پټي مخ پټول په فرض دی واجب دی او فتنې غوډه مخ نه پیدا کیږي دا قول د جمهور دی د محققینو قول دی زنانه په کور کې ده یو چا ورندار وي د پروا نه کې په قول د محققین مشکل نشته هغه څلور شرطونه په نظر کې لري نو مشکل په دې کې نشته وګوره دې کې به استثناء نشته استثناء د ګډګان خوځ کې مرز دار چې کله پیر لګول په کور کې یم ګورګان او له خپلوان راځي ا دې له سمو شو دې له سمو شو دې له وکا هر چاته مجبور کوي الله ستاسو مجدا کار ناروا ده دا کار حرام دی یو زنانه نه غواړي هغه د مسلې نه خبره ده ګوره د خاون ماما د خاون کاکا دې زنانه اسم نه دی د خاون ماما د خاون پوښو مامای پوښو کاکای پوښو د زنانه څه کیږي د دې زنانه خپل خاون معلوم دی د درونه معلوم دی د ترونه معلوم دی د ماما معلوم دی پلاری معلوم دی د پردي خلک دي سیده یو رب څه د خپلوالای خو د 70 پردي مسلې چې دي ندا جدا دي دې سره څنګه دا مسله ذکر کاو چې یو زنانه په د چانه ستر اجمالی شکل باندې څنګه چې دې مسلې وضاحت بده وشي زنانه به چاته په لاس سره مشو کی او چاته بده وکي محارم چې دي محارم چاله چې په لاس سره مشي کولای شي دا ټول لاس نه فرق خاوند ته په لاس سره مشي کولای شي او پښتانه کله خاوند سره مشي کې زنانه حج نه چې خاوند راشي کنه حج نه بس غوړي څنګه رواني ته کله دا مار دی خاورم کو تر نه وځم سلام نه کلام که حج نه راشي سلام نه چی په کور کې حاضر سلام سنت دی پنځه وخت چې شل وخت کول لازم راځي سلام کلام سره بده کی خدای خاون ترمن پلاس مشکل دی دارنګه خپل خسر ته خاون پلار چورته دي ته پلاس مشي جایز دي
خپل پلار د جری کول شي خو زنانه خپل پلار سره نشي کول شي خپل ورور ته خپل کاکا ته خپل وراره ته خپل خورین ته خپل ماما ته خپل زوی دا نه نفر دور سره نشي کول شي یو لسغه نفر چې هغه زنانه مطلقاً په لاس سره نشي کول په دې کې اوخه داخل د خور خاوه سره نشي کول دارنګه لیور سره نشي کول د کاکا زامن د ترو زامن د ماما زامن د خاور کاکا د خاور ماما د خاور ټول خپلوان زنانه په دې مکلف نه دي چې سیمه شي بوله کوي او نه په دې باب کې خپل خزه مجبوره کوي خزه سره به دسی وي چې زما کاکا راځي ماما زي کاکا زموږ څومره خپلوان دي دوی زیات دی وجرا ځکه زنانه وسره کېږي نه وسره کېږي دارنګه هغه څوک نه هم نمبر کې چې زنانه وسره نکاح کوي هغه په لاس کې مشینه کوي په کورونو کې کوم خدمتګارانی هغه په لاس کې مشینه کوي په دې باز اطراف کې دا رواج وي زنانه چې ګوري او چاله سره مشي دا وسم دا قرآن کې باچا سي دي قرآن کې دا مې سي دي قرآن کې دا کوي سي دي دا ټول خبرې چې دا غلطي دي ځکه د ستر پر دې مسلې چې دا سخت دي په دې باب سره چې څومره سختي کوي دا څنګه ده سختي په کې ډیره خبره وسوي ولا يبدين زينتهن نو نه ښکار کوي ډول خپل الا لبولتهن مگر خاوندان خپل خاوند ته زنانه زینت ښکار کول شي او آبائهن دلته دین مراد څه شي دی دا د زینت زینه چې دی په دې کې د زنانه د لاسونو په کې داخل دي دارنګه دا نوکانه په کې داخل دي او ظاهری د خپې په کې داخل کوم چې ظاهری معلومیږي دا کپلاری ول د کروري ول د پروا نه کوي او آبائهن یا لاران خپل وته او ابا بولتهن يخسرانو ته ان خسر خپل انګورو د پروا نه کوي مخې ول د خپې ول د تندیا ول او ابنائهن یا خپل زم او ابناء بولتهن بنزي چورته او اخوانهن خپلرونه او بني اخوانهن وريرونه او بني اخواتهن خورين او نسائهن عام زنانه یو زنانه چې بل زنانه ګوري پروا نه کوي وګوره په زنانو کې با زنانه شغړې مرزي ډېر خطرناکي یو کس هغه مخنث یو عام سره خلک ولې جلاوي دا راغلو او دی وخت صحابه کرام چې دوی جنگ کراوه یو بل کس ته وای ولکه پلانکی سیمه تاسو ونی ولکنه د بنی غیلان لور د التا تقبل به 4 او تدبر به 4 ورغه سره بنی کاو وغه چې شاخو نه ګور دی املا کې څلور پټي او چې مخامخ یې ګور املا کې څلور پټي دا आवाज نبی رسول الله واوري ویندا خلک ته خبرونه کوي نن نور څه بدلتا درځي ځکه دا زنانه سره سکینی چې هغه سره د شهوات او د شینه وسره نه چې دا خبرې کوي حتی د زنانه او نه هغه زنانه به ځان ساتي چې کوم فاسقات دي او اخلاقونه خرابې او ما ملکت ایمانهن هغه مالکان یا هغه مالکان چې مالکان خلاصونه مرته ویځي غلامان ویځي غلامان چې په کور کې ګرځي راګرځي کنه خادمانی او تابعین یا خدمتګاران غیر اول ارباب خوشی د شهوت ولا ګورای شهوت چې ورسره بیا مکمل به کور نه خارجي من الرجال د نارینه ونه او الطفل الذي لم يظهر على عورة النساء یا هغه ماشومان چې هغه خبر نه وي په عورتونو د زنانو باندې مثلا ماشوم د کور ته ځي راځي اوسنی ماشومان ګورای چې اتونه پورته کیږي دا غټ استادانی دینم احتیاط سره وکړي ولا يضربن ندي وهي بارجلهن خفيف لفزمکا ليعلم دې پر چې معلوم شي ما يخفين من زينتهن دې پر چې معلوم شي خلکو ته هغه زینت چې پټ ښکاري شي مثلا زنانه روانه ده په لار باندې او دا عربی کوته دې سندل ته الکاب العالی سندلي بخو دې سره کوم پوښتې بس پورا پته لګي ټاګه روانه ده ون خلک په ګارو کې خبرېږي خلک هم سره راخاره کوي دی وجنه عام علماء د فتوا ده د سندل استعمال جایز نه دي زنانه په دې کې خطر هم لري دورېدلو خطر هم لري او بل خبردار ده زنانه په ځان باندې خلک خبره جزر روانه و بدی به پیسې کوي احتیاط دي کوي زنانه د سګوټان استعمال چې زمکه سره لګېدلې زمکه سره وسري او د خپل پیسې به دومره ښکته کوي چې د ګوټو په کې نیمه ساري نارینه به پورته کوي وتوبوا الى الله جميعا